السلام علیکم ملګرو څنګه ټیک ټاک امید لرم چې ټول به روغ جوړ او ښه برابر یې ښه په مزو کې نننۍ ویډیو چې دا نو پاکستان چې نه کم میچ وګټو او کومه مقابله وکړه ډېره ښایسته او ډېره شانداره مقابله وشوه نو انډیا والا چې دی نو 152 ټارګټ او 7 کسان آوټ وو پاکستان والا ته 152 ټارګټ ایښی و چې په هغې باندې پاکستان په اوپننګ چې دی نو میچ وګټو او ډېر مزیدار میچ وشو او په 17 اورو کې ټول میچ راټول کړو ډېر ښکلی میچ وشو په دې باره کې موږ د کسانو نه معلومات لرو چې د هغوی رایې څه ده په دې باره کې نو د خلکو په زړه کې چې کومې خوشحالي د پاکستان لپاره نو یقینا چې هغه ډېرې زیاتې دي او په ټول ورلډ کې چې دی نو دا یو ریکارډي میچ وشو یو ریکارډ یې جوړ کړو انډیا والې داسې خراب کړه چې اوس به انشاءالله یاد ساتي او چې څنګه میچ وګټلی شو ډایرکټ نارې ولګېدې وایي کتنے آدمی ته نو هغه بل چا ورته ویلی وایي 2 که نه نو تاسو څومره وایي موږ 10 نو موږ 2 کسان د انډیا والا د 10 کسانو برابر یو نو بالکل برابر یو خو چې دغه شرط موږ وچلیږو انشاءالله پاکستان به مخ په وړاندې روان وي په دې باره کې موږ راځئ د یو کس نه معلومات لرو چې هغوی د خپلې خوشحالۍ اظهار موږ ته څنګه راښیي راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلېږي شي ټیک ټاک امن دی خیر دی شکر دی د میچ باره کې راته ووایي یاره میچ خو ماشاءالله پاکستان ډېر ښایسته میچ وګټو اوس چې 10 میچونه راو کې هم څه پروا نشته زموږ ویری ګډ ښه ځکه چې د 20 کپ میچ و غټ میچ و او ډېره پوره دنیا چې وه د دې میچ په تمه وه چې دا میچ به څوک ګټي او ماشاءالله پاکستان ښه عزت سره وګټو او بیا رضوان بابر اعظم ولاړو 50 یې موالي او ډېر ښایسته بیټینګ یې وکړو او رضوان چې دی ماشاءالله هغه مونځګزاره روژهداره ډېر دینداره انسان دی بلکې پښتون دی زموږ او ستاسو هغه ډېر ښایسته هغه چې دی هغه ډېر ښایسته په دې دین په برکت سره هغه ولاړو میچ په دوران هغه مونځ هم وکړو میچ چالو پته نه ماښام که سټي مونځ هغه وکړو او د دې مونځ په برکت سره او د هغه ایماندارۍ او د پاکستان مینې سره وګټلی منم ویری ګوډ او ډېر ښکلی او ډېر شاندار میچ وشو او ټول عوام چې دی نو څنګه میچ وګټلی شو ډېر زیات خوشحاله او ډزې او شور شغرب ښه لکه موج مستۍ کې پاکستان والا چې دی نو ښکارېدل او دا ځای په ځای ویډیوګانې هم جوړېدې خوشحالي چې دی مناوېده یقینا چې پاکستان به که دغه شانتې روانې مسلسل نه انشاءالله چې د ټولو نه به مخکې په ډومبي دغه کې روان وي او په ترقۍ باندې به روان وي نو مونږ دعاګانې دي چې پاکستان دی الله پاک همیشه هم دغه شان ساتي اخره کې به یو ناره ولګو چې پاکستان زنده باد